بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مسافر بل مونځ څنګه کوي؟ کله چې یو کس د خپل کلي یا ښار څخه د 8 کیلومتره په اندازه بهر وځي نو هغه به بیا مسافرانه لمونځ کوي. ها که چیرې د اراده د 15 ورځو نه کم وه، که چیرې د 15 ورځو نه زیاته اراده وه بیا به هغه کس پوره لمونځ کوي. ډیر کسان داسې دي چې هغه په سفر کې پوره لمونځونه کوي او د کس سره دا کار کول په دې سره سړی ګناهګاریږي. مسافرانه لمونځ دا هر 4 رکعتیزه فرض لمونځ به 2 رکعتیزه کوي، یعنی قصر به پشکې کوي. لکه د ماپښین 4 رکعته فرض چې کوم دي دا به 2 رکعته کوي، د مازدیګر 4 رکعته فرض چې کوم دي دا به 2 رکعته کوي، او د ماخوستن 4 رکعته فرض چې کوم دي دا به 2 رکعته کوي. سنت به په ټولو کې پوره کوي، او د سحار او ماښام لمونځ چې کوم دی دا به پوره کوي. هر هغه لمونځ چې 4 رکعتیزه فرض پشکې وي، 4 رکعته فرض وي، په هغه کې به قصر کوي، یعنی 2 رکعته به کوي. ګورئ طریقه د دې داسې ده، بالفرض د ماپښین لمونځ دی کوئ، 4 رکعته سنت به وکړي، بیا به هغه 4 رکعته فرض چې کوم دي دا به 2 رکعته وکړي. نیت ته دې داسې دی، نیت کوم د زړه د اخلاصه لمونځ کومه 2 رکعته فرض د ماپښین مسافرانه، خاص خدای ستا د رضا دپاره ولاړ د کعبې شریف په لوري الله اکبر. داسې 2 رکعته فرض به وکړي، بس به سلام وګرځئ، بیا به د هغه نه بعد 2 رکعته سنت وکړي. اوس که چیرې جومات ته ولاړې، اول ته جمع ولاړه وه، هغه امام چې کوم و هغه مقیم و، مسافر نه و، هغه خپل پوره لمونځ کوئ، نو بیا به ته هم مسافرانه لمونځ نه کوي، بیا به پوره لمونځ کوي، د هغو سره به پوره لمونځ کوي. او بله مسله دا ده، که چیرې په سفر کې قصر لمونځ درنه قضا سي، یعنی 4 رکعته هغه کوم چې تا 2 رکعته کوله دا درنه قضا سي، دا به بیا په کور کې هم 2 رکعته کوي، یعنی 4 رکعته فرض چې کوم دی هغه به 2 رکعته کوي. هغه که د ماښام و سهار در څخه قضا سوی و، بیا به د سهار 2 رکعته او د ماښام هغه 3 رکعته فرض به راګرځوي.